دوی ملګري تپوس کړی دی چې کله زنانه د بیمارۍ نه پاکه شي غسل یې نه کړي، یعنی بیماری ختم شي وي خو لا غسل یې نه کړي، نو هغې سره جما کول دا جایز دي که نه جایز؟ جواب دا دی چې په دې کې بعضې اهل علم خو دا ویلي دي چې کله یوې زنانه د هغې 10 ورځې بیماري وشي نو که بیا یې غسل کړی هم نه نو خاوند ته نږدې کېدلی شي، او که د 10 ورځو نه کمه وه نو بیا چې غسل نه یې کړی نشي ور نږدې کېدلی ورته دا د احنافو قول دی. په دې کې جمهور علما قول دا دی چې هغه د دلیل په لحاظ موږ ته غوره معلومیږي، هغه دا دی چې کله یوه زنانه هغه د بیمارۍ نه پاکه شي او غسل یې نه کړي نو خاوند دپاره جما کول دا ناروا دي. دلیل قرآن کریم آیات دی، الله رب العالمین فرمایي ولا تقربوهن حتى يطهرن فاذا تطهرن فاتوهن من حيث امركم الله. تاسو دې زنانو ته مه نږدې کوئ په حالت د بیمارۍ کې حتی یطهرن تر دې چې پاکې شي. دلته یطهرن مراد سره انقطاع الدم چې وینه بنده شي، فاذا تطهرن نو کله چې ښې پاکې شي معنی غسل وکړي، ځکه یطهرن او تطهرن کې فرق دی. د یتطهرن دا معنی چې غسل وکړي، نو کله چې ښې پاکې شي معنی غسل وکړي نو فاتوهن من حيث امركم الله، نو بیا هغې ته نزدېکت کولی شي. لہذا راجح قول هم دا دی